بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. نن ورځ زموږ د پټشاپ لومړی درس شروع کیږي. دا چې لومړی درس مې دی، لومړی شروع مې ده، نو د ټولو اورېدونکو څخه هیله کیږي چې یو ځل پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایاست. د هغه څخه وروسته راځو لومړی درس بحث مې پر دې دی چې موږ څنګه پټشاپ په خپل کمپیوټر کې ولرو، څنګه یې انسټال کړو. زیاتره کمپیوټران یعنې وینډوزونه موږ انسټالوو، بعضې وینډوزونه د ځان سره لري خو بعضې نه لري. په هر صورت موږ پټشاپ CS6 یا پټشاپ CS شپږ پټشاپ وایو. دا چې دغه بیا زیاتره په وینډوزونو کې نشته، دا نور سره چې هغه M0 داسې په نامه باندې بعضې پټشاپونه شته یا پټشاپ CC پټشاپونه دي. موږ پر دغه پټشاپ باندې بحث کوو. لږ څه د هغه سره انټرفیس بدل دی د دې وده. زه د دې سټپ ټول هغه کسان چې زما سره یې تعقیبوي دا سټپ هغوی ته استوم، هغوی یې انسټال کړي په خپلو کمپیوټرونو کې. وروسته به انشاءالله مخته ځو. راځو ګورو چې څنګه په خپل کمپیوټر کې دا سټپ موږ انسټال کړو. لکه څنګه چې مې نن ورځ تاسو ته وینریر فایل ولري چې خپل کمپیوټرونو کې انسټال کړي. د کمپیوټر فایل او د کمپیوټر د البته په اپلیکیشنونه دوی متفاوت په خپل مابینځ کې باید چې د کمپیوټر اپلیکیشن په موبایل کې انسټال نه کړو او د موبایل د په کمپیوټر کې انسټال نه کړو، ځکه دوی دوه کار نه سره کوي. یو هم په یو کې لکه ویروس غوندې معلومیږي او بل بیا په بل کې لکه ویروس غوندې معلومیږي. کله چې څوک واټساپ بالخصوص دغه زما شاګردان چې زه تدریس په آنلاین بڼه ورته کوم، هغوی که واټساپ په موبایل کې استفاده کوي نو دغه اپلیکیشن چې دی زه په موبایل ته ورلېږم، هغه واټساپ ته موبایل کې دی، هغه لطفا په موبایل کې مه رانوئ. کمپیوټر ته یا د اضافیې یا بلوتوت یا هم د کیبل د لارې خپل کمپیوټرونو ته واستوئ، بیا په کمپیوټر کې رن کړئ. هغه ویډیوګانې چې دي یا نور څه مواد چې زه در کوم هغه د موبایل کې هم کار کوي. انشاءالله هغه څه چې په موبایل کې کار نه کوي زه درته وایم. وینډیر به مې انشاءالله نن انسټال کړی ټولو او د بعضې کمپیوټرانو کې زیاتره کمپیوټران یې بیا لري. زه دغه سټپ هم واټساپ ته پورته کوم. واټساپ کې به یې ډاونلوډ کړي. هغه کسان چې واټساپ په کمپیوټر کې استفاده کوي هغوی به مستقیم د کمپیوټر څخه انسټال کړي، په رن باندې به کلیک وکړي، اوپن به کړي. او هغه کسان چې په موبایل کې استفاده کوي هغه به د موبایل څخه واړوي کمپیوټر ته، وروسته به کمپیوټر کې رن کړي. کله چې مې کمپیوټر کې یا راخلاص کړي یا کمپیوټر کې واټساپ لري او یا هم د موبایل د لارې کمپیوټر ته راوړي، ستاسو په کمپیوټر کې د پټشاپ چې زه درته استوم دغه بڼه لري، لکه دا فایل اډا پټشاپ CS6 په نامه دی. تاسو به پر دې باندې ډبل کلیک وکړئ یا به هم رسته کلیک پر وکړئ، پر اوپن باندې به کلیک وکړئ. کله چې مې اوپن کړي د هغه څخه وروسته تاسو ته داسې صفحه راوړي، دا به دغه ضرب علامه د X پر ووهي، بیا به راسئ د پټشاپ باندې به ډبل کلیک وکړئ. لاندې د پټشاپ فولډر موږ لرو، پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. د هغه څخه کښته کریسز پټشاپ انسټالر .exe په نامه فایل موږ لرو، پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. دا چې ما درته ویله چې د کمپیوټر او د موبایل اپلیکیشنونه په خپل مابینځ کې فرق لري، فرق یې په دغه EXE کې دی. په د ټلیفون یا د موبایل اپلیکیشنونه چې دي د EXE پر ځای باندې APK لیکلی، خو د کمپیوټرانو د EXE لیکلی. عموم کې د کمپیوټر اپلیکیشن EXE دی. پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. کله چې مې ډبل کلیک وکړئ او د دقیقه به ورته انتظار شئ. کله چې انتظار شئ تر څو راتلونکي سټپ تاسو ته راوړي، بیا به راسئ پر یس باندې به کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته دلته ژبه ټاکل کېږي، موږ انګلیسي ژبه انتخابوو، اوکې به کړئ. کله چې مو اوکې کړئ رابسئ پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته نیکسټ کار نه کوي، رابسئ پر I accept the agreement. دلته کم شرایط چې موږ د دې پټشاپ سره لرو یا د پټشاپ کمپنۍ غواړي چې موږ ورسره موافق شو، پر دې شرایطو باندې پر دغه شرایطو مطابق ورسره مخته ولاړ شو، بیا پر I accept the پر اګریمنټ باندې کلیک کوو تر څو موږ دا شرایط قبول کړو، بیا پر نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته که چیرې تاسو C ډرایو کې فضا لږ لرئ، بیا کولی شئ هغه دغه
ډایرکټري یا چیرې څه ته انسټالوي ورته تغیر کړي په بل ډرایو یا جلا فولډر ورته مشخص کړي. موږ هغه ډیفولټ ډایرکټري په سی ډرایو کې انسټالیږي هغه ورته ټاکو. خو په دا ځای کې دی وایي چې وایي حداقل اتلیست وایي 200 MB ځای باید ته فری ولرې. 200 MB فری ځای زه انشاءالله په سی ډرایو کې لرم. را به سي پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. وایي د فولډر دا څه وایي وایي already exist would you like to install to that folder anyway. دی ما مخکې انسټال کړی وو د دې دپاره چې دوی ته انسټالیشن طریقه وښیم. ما هغه غیر انسټال کړي خو هغه فولډر یې اوس هم پاته دی. دی وایي مخکې دا دلته وو ایا ته غواړې چې اوس یې ریپلس کړې؟ زه ورته وایم یس بیا غواړم چې انسټال یې کړم. بیا به راسئ پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته څه وایي وایي کریټ ا ډیسکټاپ آیکن. دا انتخاب کوي تر څو د راتلونکي خلاصولو دپاره یا راتلونکي رانولو دپاره چې دا فوټوشاپ خلاصوي پر ډیسکټاپ باندې به یو آیکن درته جوړ کړي. پر نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. دلته لیسنس کې وایي که چیرې ته نیکسټ باندې کلیک وکړئ مخته ولاړ شي دغه فوټوشاپ په ستاسو ته د جیش ورځو دپاره کار وکړي دغه څخه وروسته کار نه کوي. نو تاسو را ولاړ شئ یو کار وکړئ دغه د 8 څخه نیولې راسئ تر دغه 80 پورې دا کنټرول سی کې ګورئ. زه دلته کنټرول سی کوم تاسو به دغه لمبر پکښې ولیکئ. په کوم ځای کې به ولیکئ؟ په دغه ځای کې به ولیکئ. موږ کوم ځای لرو دلته فوټوشاپ ته راسه په دا لیسنس کې ما هغه راکاپي کړي زه دلته پیسټوم. کله چې پیسټ کړئ په دې ځای کې به دا ټول عدد ولیکئ. را به سي پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به پر انسټال باندې کلیک وکړئ. کله چې پر انسټال کلیک وکړئ دغه نو اوس ستاسو لپاره همیشه کار کوي. 10 ورځې دا ورځې نه لري بس همیشه انشاءالله کار کوي. هغه پروسس سرته ورسېدي. پر فینیش باندې کلیک کوو. کله چې فینیش کې پوه شئ چې زموږ په کمپیوټر کې فوټوشاپ انسټال سو. دا ټول بندوم. کله چې بند کړله اوس که راسئ په ډیسکټاپ باندې وګورئ موږ ته به د فوټوشاپ آیکن جوړ سوی پر دې ځای باندې. پر دې باندې به بیا ډبل کلیک وکړئ. بیا به یس کړئ. کله چې مې یس کړله دلته به موږ ته فوټوشاپ خلاص شي. دا اوس زموږ د فوټوشاپ انسټالیشن طریقه څنګه کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې فوټوشاپ موږ انسټال کړو. بس همدغه تګلاره وله چې ما اوس درته ریکارډ کړله. تر راتلونکي درسه پورې مې پر الله سپارم. دا د فوټوشاپ موږ ته د خیره رن سو اوس به خلاص هم سي. تر هغو پورې به ورته منتظر سو او بل درس به بیا وروسته د خیره پر انټرفیس باندې بحث وکړو. دا زموږ فوټوشاپ CS6 دی. ښه ورته متوجه سئ. تر راتلونکي درس باندې پر الله سپارم. السلام علیکم.